درنو لیدونکو السلام علیکم. پر پاکستانی پولیسو د چاودنو د لړۍ دوام. کوټه کې پر پولیسو چاودنې 14 پولیس ووژل. راپورونه وایي کوټه کې په پاکستانی پولیسو سخته چاودنه شوې ده. افغانستان انټرنیشنل وایي په دې برید کې 14 پولیس وژل شوي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې ویل کېږي دغه چاودنه کې 15 تنه نور پولیس هم ټپیان شوي دي. دا چاودنه نن مازدیګر د کوټې په سریاب روډ د بلوچستان پوهنتون د دروازې مخې ته وشوه. پاکستانی چارواکي وایي چاودنه د پولیس وغ ټرک ته نږدې شوې ده. بل لور ته د ښار په روغتونونو کې هم بیړنی حالت اعلان شوی دی. بل خوا د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې هم طالب جنګیالیو د شمالي وزیرستان په سپین وام تحصیل ساحه کې د پاکستانی اردو په یو کاروان د سپکو او درنو وسلو برید کړی دی. د ځایي سرچینو په وینا ډزو د ډیر وخت لپاره دوام درلوده چې په نتیجه کې د پاک اردو یو شمیر منصوبین مړه او ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو ویان محمد خراساني په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې 15 پاکستانی سرتیري وژلي او شاوخوا 10 نورې ټپیان کړي دي. تر دې دمه نه د پاکستان پوځ او نه هم ځایي ادارو د نښتې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.